په کابل ښار کې په لومړي ځل د میرمنو په نوم یو دایمي بازار جوړ شو چې د افغان سوداګرو ښځو له تاوده رکلي سره مخ شو او د افغانستان د مختلفو ولایتونو تولید شوي توکي پکې نندارې ته وړاندې شول. د دغه نندارتونو مشره نفیسه دانش وایي چې میرمنې په دې وروستیو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دولت او نړیوال بنسټونه یې باید لاسنیوي وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دانش وایي چې یو خوا په افغانستان کې په مجموعي ډول کاروبار زیانمن شوی دی او بل تر سیاسي تحولاتو وروسته ښځینه سوداګري ډېرې تاواني او له ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړي ویل چې موخه یې د دایمي نندارتون له پرانیستلو څخه افغانو سوداګرو میرمنو ته بیرته د کاري زمینې رامنځته کول دي. د نن ورځې د نندارتون له پرانیستلو مو موخه دا وه چې موږ په ډېرو بدو اقتصادي شرایطو کې یو. هغه میرمنې چې سوداګري لري له بده مرغه چې نن سبا هیڅ داخلي او بهرنی بازار نه لري. افغاني سوداګري میرمنې وایي چې د رژیم تر بدلون وروسته د دوی کارونه په بشپړه توګه پاټه په ولاړ ول او دا یو ښه زیری دی چې تر لس میاشتني ځنډ وروسته په لومړي ځل د افغانو سوداګرو میرمنو لپاره یو دایمي بازار جوړیږي چې وکولی شي چې خپل تولید شوي توکي پکې خرڅلاو ته وړاندې کړي او د میرمنو د کار لپاره یو مشخص ادرس وي. افغاني سوداګري میرمنې همداراز له مسؤلو بنسټونو او له اسلامي امارت څخه غواړي چې دوی ته نړیوالو بازارونو کې د ګډون کولو زمینه برابره کړي. مرغه اول بار دي چې د خپل لپاره یو بازار جوړیږي دلته مارکیټ نو په دې کې ما دوه دکانونه نیولې دي نو د افتتاح نن پرانیستل شو چې درې ورځې نندارتون ده ټول هیوادوال کولی شي ګډون وکړي. ما از امارات اسلامي د اسلامي امارت څخه غواړو چې دوی له موږ سره مرسته وکړي د بازارونو په پیدا کولو کې ځکه چې موږ سوداګرو میرمنو ډیر زیات مصارف کړي دي جوازونه مو اخیستي دي موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو ډیر تاوانونه مو ګاللي دي. افغانو سوداګرو میرمنو داسې مهال د ښځینه سوداګرو په نوم بازار پرانیست چې ډیری وګړي په ټولنه کې له فقر او وزګارتیا سره ټکوي. وبکتل سي چې په نوي حکومت کې به تر کومه وریده د ښځو د پرمختګ زمینه برابره سي. مریم هوتک CMG کابل.